السلام علیکم افغانستان لمر ماښام له نجیبی سره هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست. تاسو لمر ماښام خپرونه د نجیبی سره په ژوندۍ بڼه د لمر تلویزیون څخه ګورئ او څنګه چې تاسو معلومه ده نن سهشنبې ورځ ده نو نن موږ تاسو دپاره ډاکټر هم په دې خپرونه کې لرو چې په یو ډېر مهمه موضوع به ورسره خبرې کوو او موږ ډاکټر طارق صاحب هم لرو چې هغې سره به هم په یو ډېره بله چې کومه ډېره مهمه موضوع ده هغې باندې به ورسره خبرې کوو. عکسونه موږ شریک کړي د لمر ماښام په فیسبوک پاڼه باندې تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې او د نن موضوع په باره کې موږ سره شریکې کوئ او lmar.makham@lmar.tv باندې تاسو موږ ته کوم ایمیلز رالیږلي کوشش به کوو چې هغې ته هم ځواب ورکړم او هغه لیدونکي چې غواړي چې د هغې عکسونه باید شریک شي د سالګرې په هغه کې برخه کې یعنې چې د کومو خلکو سالګره ده نو هغې کولی شي چې خپل عکسونه lmar.makham@lmar.tv دې ایمیل ادرس باندې راولیږي نو موږ بالاخره د هغې عکسونه خامخا هغې سالګره چې ده ویش کو سره د هغې د عکسونو او ډېر خلک په فیسبوک پاڼه کې عکس پرېږدي چې هغه موږ نشو کولی چې شریک کړو ځکه دا چې تاسو غواړئ چې تاسو کلیزه موږ ولمانځو نو عکس به تاسو د ایمیل ادرس کې به زموږ د ایمیل ادرس چې کوم دی په هغې کې رالیږئ په 8655 زنګ وهلی شي او 8655 باندې تاسو ټیکسټ میسج هم کولی شي. نو زما د شیر احمد خواته شیر احمد ستړی مه شئ. خیر څه نجیبه جانې تاسو ستړي مه شئ او ګرانو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن لپاره غواړم چې ورته فروټ سالاد د قیماق سره جوړ کړم او ځینې دوستانو خواهش کړی چې دا یو فروټ سالاد موږ ته جوړ کړه هیله ده چې خپرونه وګوري او دغه ډول سالاد هم جوړ کړي. ډېر په اسانۍ سره جوړیږي. قیماق 2 پاکټه ښه 2 دانې کیلې دي او هغه زوینه نامخته په افغانستان کې داسې زوینه ډېر دي چې هغه قیماق کورني قیماق هم لري هغه چې ولې نو ډېر به ښه وي به ډېر ښه وو. ام 1 دانه زردالو 15 دانې مڼې 2 دانې او 2 دانې شفتالو زرشک 2 قاشقې دا به اوبو کې ایښوو بوره 2 قاشقې او ناریل پودر به 2 قاشقې تازین لپاره هم ترېنه ګټه اخلو. لومړی به دا زرشک په 2 دقیقې اوبو کې ایښوو ځکه چې لږ نرم شي وروسته دغه نه دا باید پرېږدو چې ښه یخ شي. دا چې ښه یخ شو نو دغه ټولې میوې په یو اندازه باید وړې شي او یو ظرف کې اضافه شي وروسته د هغه نه بیا نیمایي قیماق ورسره ګډوو بیا به زرشک چې ښه یخ شوي یا سوړ شوي بیا به هغه ورسره ګډوو او دغه بوره به په کله چې څوک یې ترېنه خوند اخلي نوشجان کوي هغه وخت به یې لږ لږ اچوي ورسره د ګډوي نه چې بیا اوبه باسي که ځینې دوستان دي بیا کیدای شي دا ډېر وخت وساتي 1 ساعت 2 ساعته بیا هغه اوبه باسي بوره چې ورسره ورزیاته کړي. او زه دا فکر کوم چې میوه تازه میوه خپله هم خوږی خوند لري چې بره استفاده نه کوي دا به ډېره زیاته ښایي او عموما بره نه اضافه کوي څومره چې مطلب ما خوړلي نو بره ډېره کمه پکې هغه داسې نه اضافه کېږي لکه زه خو چې اضافه یې نه کړي لا یوه قاشقه که اضافه کړي مشکل نشته او که ډېره بیا خوږه شي نو بیا خوند د هغه فروټ سالاد خرابېږي. دا لږ زره قیماق په سر ولېږي هغه کله چې تازه دغه هغه میوې دي چې تا اخیستلي دي کې شفتالو مڼې دي او ځینې دوستان کولی شي اوس فصل د کیوي نه د کیوي سالاد کې ډېر ښه دي او څوک کولی شي د ګیلاس میوې نه هم ګټه واخلي سرکي موږ ورته وایو هغه هم ډېر تروه دی هغه نه هم کولی شي چې او که د انارو موسم یې نه کولی چې انار پکې واچوئ خټکی هم میده کولی شي پکې اچولی شي خټکی هغه شنه خټکي چې هغه ښه دی چې دا اوبه نه باسي او دا نور چې دی بیا ډېرې اوبه باسي خوند فروټ سالاد به خرابه کړي هغه شنه چې نه نه خرابوي ما چې خوړلي او هغه پکې چې خوند یې نه خرابوي او ډېر ښه خوند هم لري تجربه په دې چې کوم شیان ما خوړلي دي نو هغه بیا زه تا چلنج کوم ستا خبره او دا درته وایم نو دا ډېره اسانه خواړه دي تقریبا دغه زه فکر کوم چې 15 رقم فروټس دي تا اخیستي دا به څو روپۍ شوي دا ټول 480 روپۍ شوي د قیماقو سره او دغه میوه لږ زره نن سبا په ګرانه ده څو چې زموږ خپل د وطن میوې راوځي نو بیا هغه وخت کې به ډېر ارزانه باندې به کېږي نه دغومره هم ښه دي ځکه چې میوه هم صحت دپاره ښه ده بیا څومره ښه ده چې لږه لږه میوه یعنې ټول 15 رقم میوې چې یو ځای کې نو ښه کېږي او دا د ډېرو خلکو دپاره کفایت هم کوي. بلکل بلکل او دا به ډېر رو جوړیږي هم
میلمانه به هم ترېنه خوند واخلي او لیدونکي دې هم متوجه اوسي چې دا ډېر په هغه میوې چې موږ نمونه درته واخیسته نجیبه جان هم چې ویلې د هغه میوو هم تاسو کولی شئ ګټه واخلئ دا مهم نه ده چې دغه میوې ما اخیستې حتما د همدغه میوو نه تاسو ګټه واخلئ او چې کوم ستاسو د خوښې میوې دي هغه هم دي پکې کارولی شي کارولی شي تاسو مننه تاسو خپل سلاد شروع کړئ او زه به لاړه شم د فیسبوک خواته او وګورو چې په فیسبوک کې موږ ته یا د ایمیلز کې موږ ته کومو خلکو ایمیلز رالیږلي دي هغه وګورو چې څوک دي او جواب باید ورته ورکړو ښه سلام نجیبه جان شیرزاد هستم از ولایت زیبای بدخشان بسیار برنامه‌های جذاب و دیدنی دارین همه ما برنامه‌های شما را دنبال میکنیم و به امید موفقیت های مزید شما هستم امید که روز از روزها به هم مقابل یعنی مخامخ شو بلته فکر کوم دغه وایي کنه او از نزدیک دیدار شما مستفید شویم موفق باشید از گزنده روزگار در امان باشی اینه تشکر خواجه شیرزاد ترخیل از بدخشان تشکر زنده باش تشکر مام ترخیل گفتم تشکر ازی که برای ما کامنت مونده یک پرودوسرم یگان وقت خدمت خود چندچوری اعلام میکنه و اون به جای دیگه خب میریم طرف دیگه ایمیل میخوایم که برش جواب بدم لمر ماښام @lmar.tv کې موږ ته ایمیل راغلی سلام نجیبه جانې تا ته او لیدونکو ته ذبیح الله یم د وردګ ولایت نه ستاسو د خپرونې ډېر په شوق سره ګورم او ستاسو نه مننه ډېره ښې خپرونې کوئ بیا هم ډېره زیاته مننه د ذبیح الله نه چې د وردګ ولایت څخه موږ ته ایمیل کړی و خیر اوسې کور ودان ډاکټر څرګند به له موږ سره یي چې موږ له خیره د میت نه بیرته راځو له خیره سره نو تاسو هم کولی شئ چې د موضوع نه چې موږ د هغې سره خبرې کوو په فیسبوک باندې شریک کړئ تاسو کوئ چې خپلې پوښتنې موږ ته هغلته ولیکئ نو دمه اخلو او دا هم درته وایم چې هغه خلک چې غواړي چې زنګ وهي نیغ په نیغه او د ډاکټر صاحب سره خبرې کوي نو هغه هم کولی چې په 8 شپږ 15 شپږ زنګ وهي او هم کولی شي که زنګ ستاسو نه روغېږي نو کولی شي چې په 8 شپږ 15 شپږ باندې ټیکسټ میسج وکړئ صحیح ده دمه راغلاست خپرونه لمر ماښام له نجیبې سره او بیا یو ډېره مهمه موضوع د صحت په حوالې سره چې زړه دی په هغې به نن خبرې کوو زموږ ډاکټر صاحب هم را رسېدلی سټوډیو ته خو دا غواړم چې تاسو د نن موضوع چې زړه دی د زړه والونه دي د هغې باره کې د ویډیوي کلیپ وګورئ او بیا بېرته راستانه کیږو زړه څلور جوفه جبري لري او څلور دروازې لري چې دوه جوفه یې ښي خواته او دوه نور یې چپ طرف ته موقعیت لري د ښي لاس جوفونه یا جبري د چپ خوا سره ارتباط نه لري مګر ښي برخې د یوې دروازې یا ماڼۍ سره نښلول کیږي او پاتې برخه د یو بلې دروازې سره نښلول کیږي او د زړه ښي خوا د شیشو سره د یوې دروازې څخه نښلول شوي او هغه وخت چې اکسیجن لرونکي وینه د زړه چپ خواته تویه شي د یو بلې دروازې یعنې والو له طریقه ټول وجود ته رسیږي ډاکټر څرګند صاحب ښه راغلاست ډېره زیاته مننه تاسو ته ستاسو ټولو همکارانو ته د افغانستان خلکو ته سلامونه وړاندې کوم وعلیکم سلام زړه چې نه ډېر مهم دی د انسان په وجود کې ځکه چې موږ همیشه چې د انسان ټول کړه وړه او هر ژوند یې د زړه سره تړلی دی صحیح ده نو اول خو که دا خو موږ دلته په دې پیکیج کې موږ ته د زړه څلور واله دي او زه غواړم چې تاسو نور هم تشریح کړئ چې دا څلور والونه څنګه دي او دا څه کار کوي ښه د اصلا د زړه دوې مهمې وظیفې ترسره کوي یوه وظیفه یې دا ده چې د ټول وجود نه د غذایي مواد راټول کړي یعنې د وینه راټوله کړي ښه او بیا د وینه تنظیم کړي
او د تصفیې لپاره یې سږو ته ولېږي، هغلته اکسیجن پرې نصب کړي او بیا یې بیرته زړه د ټول وجود لپاره پاکه وینه ورسوي، هر ارګان ته یې ورسوي. ځکه موږ د هر کړه دپاره د هرې کار دپاره د غږېدا لپاره انرژي ته ضرورت لرو او دا انرژي د وینې په واسطه انتقالیږي او زړه یې تنظیموي. نو زړه اصلا دوې برخې دی، په اول کې په چپ طرف دی او ښی طرف ده، په منځ کې داسې یو دیوال غوندې یو شی دی او یو پرده ده چې دیوال ووایو ښه به وي چې خلک پرې پوه شي. دوه اتاقه چپ خواته پراته دي، دوه اتاقه ښي خواته پراته دي. د ښي خوا وظیفه همدا ده چې د وینه راټوله کړي د بدن نه. اول یو اتاق ته داخلیږي، کله چې هغې اتاق ته داخل شي په معین وخت کې، یعنې یو معین ټایم لري چې زړه هغې ته آمادګي نیسي، بیا د زړه د دغې اتاق دروازه وازیږي او د وینې ځي د بلې خوا د ښي خوا بل اتاق ته ځي، بیا دا دروازه بسته کېږي، بیا دا اتاق آمادګي دې ته نیسي چې دا وینه ولېږي سږو ته ولېږي، بیا د سږي دروازه خلاصېږي او دا وینه سږو ته لېږي او سږی هلته خپل کار کوي، اکسیجن پرې نصبوي، کاربن ډای اکساید ترې لرې کوي، اکسیجن باندې موږ ژوندي یو، هغه ګاز ده چې موږ هوا کې اخلو او پرې ژوندي. بیا دا پاکه وینه بیرته چپ خواته راځي، نور ستې ښي خواته رابطه نشته، بیا چپ خواته راځي، چپ اتاق اول اتاق ته راځي او د دې دروازه بسته ده تر اوسه. دې اتاق کې چې د وینه راټوله شوه دا دروازه ورو خلاصېږي او د چپ خوا بل اتاق ته ورځي. د چپ اتاق دوهم اتاق ته چې ورسېده بیا دا دروازه چې د اولنۍ دروازه وه دا تړل کېږي، دا بسته کېږي. نو بیا د یوه بله دروازه خلاصېږي چې هغه عمومي رګونه د وجود ته خلاصه شوې ده، هغه دروازه سیده پاکه وینه ټول وجود ته لویږي. اول یو غټ رګ ده هغې ته لویږي او وروسته له هغې نه د رګونه واړه واړه تقسیمیږي ټول وجود ته رسیږي او دا پاکه وینه ده او هر عضویت هره برخه خپله غذا خپل غذایي مواد خپل ضرورت په اندازه ترې اخلي. مثلا که چیرې یو ورزشکار د لاسو حرکت ډېر وکړي په ورځ بیا غذایي مواد دې برخو ته ډېر زیات ورځي. که پښو حرکت وکړي مثلا بیا منډې وکړي او یا قدم ووهي بیا پښو ته ډېر ورځي. او که یو سړی مثلا خبرې ډېرې وکړي که موږ تاسې چې کوو نو بیا طبیعي دندو قسمتو ته ځي. نو د دغه دروازو ترمنځ دغه رابطه د ټایمونو پر اساس باندې فکسه شوې. هره دروازه داسې ده چې په خپل معین وخت کې په معینه اندازه باندې خلاصه شي او بیرته بیا مکمله بسته شي، بیرته وینه څټ ته راپرېنږدي. د زړه تکلیف دیوالونو هغه وخت شروع کېږي چې یا دا دروازې صحیح نه خلاصېږي او یا صحیح نه بسته کېږي. که صحیح خلاصه نشي نو بیا کافي اندازه وینه ترې نه ځي، نو وینه څټ ته پاتې کېږي. او که دا صحیح بسته نشي په هغې وخت کې چې وینه باید را نه شي شاته، تاسې بسته کړې باید مخکې لاړه شي، د وینه څټ ته راځي چې بیا هم یو شخص ته ستونزه جوړوي او مشکلات ورته جوړوي. او که دا راته وایستې چې موږ څنګه پوه شو چې زموږ د زړه والونه نه دي بند؟ دا مهمه خبر ده. نو په ابتدایي مراحلو کې خو په نوره نړۍ کې خو ډېر سهولتونه دي، خلک چیکپ لري، خپل ځان معاینه کوي او طبیعي ده په کورنۍ کې خصوصا د زړه تکلیفونه چې هغه ډېر د توجه وړ وي هلته ډېر معاینه کوي. په کابل کې کله کله موږ داسې پیښیږي چې یو مریض 20 کاله کېږي چې زړه تکلیف لري، د زړه د والونو تکلیف لري یا دروازو تکلیف لري، مګر تر اوسه هغه نه دی پرې خبر شوی او تصادفي مثلا په کوم معاینه کې دا هغه په هغې مراحل کې کېږي چې ډېر خفیف وي. دوه دلیله لري چې په افغانستان کې خلک نه پرې خبرېږي. اول دا دی چې منظم اکسرسایز دوی نه لري، تمرین نه لري چې زر خبر شي. ځکه چې موږ تاسې په کېناستو باندې په استراحت په وخت کې یعنی فزیکي اکټیویټي ډېره ونه کړو، کار ډېر ونه کړو، بیا نو دې دروازو وظیفه ډېره ساده ده که لږ وینه هم پرېږدي زموږ لپاره کافي ده، موږ عضویت غږ یې نه پورته کېږي. یعنې دا داسې معنا لري چې په یو کور کې 15 نفره ډوډۍ خوري، 15 نه دي راغلي، 2 نفره ډوډۍ خوري، که ډوډۍ هم لږ ورولېږي هغې ته کمی احساس نه کېږي. او که چیرې یو وخت دوی د ټول توان استفاده وکړي، ورزش وکړي، سهار منډې وکړي، جیم ته لاړ شي، بیا په عادي تکلیف باندې دوی خبرېږي. خو کله چې تکلیف پرمختللی شي مخته شي د هر وال د مشکلات جدا بررسي کېږي. خو په عمومي شکل سره یو شخص د نفس تنګۍ نه اول ډېر په تنګ کېږي، زر ستړی کېږي، نفس تنګي ورته پیدا کېږي، یعنې ساه یې بندېږي، ساه لنډي ورته پیدا کېږي او ښه رشد نه لري په ماشومانو کې، یعنې رشد یې ډېر ښه نه وي، ښه نه لوی کېږي، ډنګر پاتې کېږي که نه. او مثلا وي به 15 کلن 14 کلن مګر معلومیږي به که 9 کلن یا د وزن لحاظه. او دوهم مسله دا ده چې د دوی د فزیکي اکټیویټي او کار ډېر کمي، لږ چې لاړ شي ستړی کېږي او یا په ځای کې شپې چې پرېوځي ټوخی ورځي،
یا نفس تنګي ورته پیدا کیږي چې دا بیا ډېر پرمختللي حالتونه دي. صحیح. تاسو دا خبره وکړه چې د عمر خبره مو کړه په ماشومان کې خبره دا راته وایي چې دغه د زړه والونه بندېدل دا هم د عمر سره څه ارتباط لري؟ یعنی په هر عمر کې کیدای شي که نه یو څو عمر دی چې د هغې نه مثلا زه فکر کوم چې هارټ اټیک چې دی هغه د 10 نه وروسته چې څومره عمر زیاتېږي دومره زیاتېږي. نو د زړه والونو د بندېدو امکانات د عمر سره څه تړون لري؟ او زه به داسې وایم چې د زړه د والونو بندېدل کله په ولادي شکل هم دي. یعنی کله چې یو ماشوم تولد شي پیدا شي ممکن د زړه والي لږ مشکل ولري، بیا په مرور د زمان باندې د لږ ستونزه زیاته شي او بیا تر څو چې تشخیصیږي مراجعه کوي. یعنی کله ولادي شکل هم دي. او د زړه تکلیفونه والود بندېدل خصوصا په افغانستان کې یا په پاکستان، بنګلادیش، هند په داسې ممالکو کې چې هغلته د ستوني درد ډېر زیات ده. کله د ستوني د درد له وجې نه د زړه د والونو مشکل پیدا کیږي، خصوصا په ماشومان کې مثلا 15 نه تر 15 کلنۍ پورې په دې سن کې پیدا کیږي. مګر تشخیصیږي اکثرا ځکه دوی مراجعه ډېره بعدا وروسته ډېره مراجعه کوي، اکثرا په 10 کلنۍ کې تشخیصیږي او یا په 40 کلنۍ کې. او څومره چې عمر زیاتیږي هغه وال د زړه چې عمومي وینه لګي، عمومي رګونو ته وینه لګي، د عمر په زیاتوالي باندې د هغې د بندېدو چانس زیاتیږي. د نورو والونو چانس دومره نسته، د هغې چانس بیا زیاتیږي. نو داسې چې راټولې کړو داسې ویلی شو چې په ماشومانو کې هم لیدل کیږي، یعنی په ولادي شکل سره. او په هر سن کې که چیرې کوم تکلیف د ستوني درد یا کوم بل تکلیف یې تیر کړی او هغه د والونو د تخریب باعث وګرځي، یعنی زړه تکلیف پیدا کړي، نو امکان لري چې ورته پیدا شي. او ډاکټر صاحب د ستوني درد څنګه باعث کیدای چې د زړه والونه؟ ډېره مهمه مسله ده که نه، خلکو ته د سوال ده. اصلا داسې چل ده، هغه میکروب چې دلته ده د هغې په مقابل کې په وجود کې مقاومت ایجادیږي. یعنی دا یو که انتیجن دی ته موږ وایو، یعنی اجنبي شی ده یا میکروب، د دې په مقابل کې په عضویت کې بعض مواد جوړیږي چې دې سره مقابله وکړي. د دغه میکروب هغه مالیکولي ساختمان یا وجود چې دی د زړه د والونو د مالیکولي ساختمانو سره مشابهت لري. بیا هغه څوک چې مقابله کوي هغه نو دا تفکیک نشي کولی چې دا د زړه وال ده او که دا میکروب ده، زه کوم یو تخریب کم. نو ځکه بعض وخت تخریبوي چې د کومو خلکو ستوني تکلیف لري. نو د هغه خلکو ستوني چې مثلا تکلیف ډېر وي او خصوصا په ستوني کې کله چې داسې ولیدل شي سپین تانسلونه یې مثلا لو شوي او بیا سپین چرک ولري که نه، نو هغوی ته باید ډېره توجه وشي، ځکه دا هغه انتان یا هغه میکروب ده چې د دې په مقابل کې ممکن دا حالت منځته راشي. د ماخلو بیا بیرته راځو لمر ماښام یا لمر.ماښام باندې چې تاسو کوم ایمیل رالیږلي هغې ته جواب ورکړو. راغلاست خپرونه لمر ماښام له نجیبې سره هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او دا چې ستاسو زړه هم باید روغ جوړ اوسېږي، ځکه ډاکټر څرګند صاحب له موږ سره ناست دی او هغې سره د زړه د والونو په موضوع باندې نن موږ خبرې کوو. او ډاکټر صاحب دی بله پوښتنه مې ستاسو څخه دغه ده چې دغه خلکو چې زړه والونه یې بند دي، صحیح ده، نو د دې علاج هم ممکنه ده که نه؟ ښه، د زړه د ځکه چې که یو هارټ اټیک راشي وایي چې په دویم یا په دریم کې سړی نوځي ورته. نو خدای دې نو دا د زړه والونه چې بند دي، د زړه د والونو څومره چې مخکې تشخیص وشي یعنی او بیا مخکې تداوي وشي دا ډېر ښه ده. او څومره چې بیا وروسته تشخیص کیږي او وروسته تداوي کیږي دا ډېره ستونزمنه خبره ده، ځکه کله کله بیا ضرورت دې ته پیښیږي چې تاسو به د زړه والونه حتی تبدیلوي، یعنی د دروازې به تبدیلوي. یعنی داسې ویلی شو چې کله به بیا داسې پیښیږي چې تاسو به فلزي دروازه هغه ته یږدئ او یا به بیا د خپله د نسجي یا غوښې دروازه یږدئ، هغه به بیا بیګانه دروازه وي، د هغې د ساتلو لپاره به محافظه پکار وي. او د دې ترڅنګ یو خاصیت عمومي د اوبو هم ده، که تاسو متوجه وي کوم ځای کې چې اوبه بندې شوي وي څټ ته هغه ځای لویوي، که نه اوبه مخه بندې وي څټ ته لویږي. نو که چیرې په زړه کې هغه والف بند وي بیا دغه څټ جوفونه د زړه یا دغه اتاقونه دا لوی کیږي چې د هغې د کوچنیوالي لپاره بیا نو امکانات ډېر کم دي، یعنی ډېر ستونزمنه خبر ده. نو څومره چې زر تشخیص شي بیا دومره زر تداوي کیږي او بالکل د زړه د والونو د
تداوی تا آخرین مرحله پورې شته مګر رابطه یې داسې ده که مثلا زه له افغانستان د اقتصاد سره حتی بس وخت ښه ده چې یادوري وکړم شاید فکس نه وي مثلا که په ابتدا کې ممکن تاسې په 1000 2000 10,000 20,000 باندې تداوي شي یا وخت داسې کېږي چې تاسو به دا بیا په زرهاوو ډالرو ورته محاسبه کوئ ځکه چې بیا وروسته د دې تبدیلي او د دې اجرا د پروسیجرونو ډېر مادي پیسې غواړي او ډېر پیسې هم غواړي او بیا دومره ریزلټ که په سر کې چې اخلي هغومره نه اخلي اخره کې نه اخلي ښه زموږ د فیسبوک خواته چې ګورو کوم خلکو موږ سره پوښتنې شریکې کړې وي ارمان ولی لیکلي سلامونه نجیبه جانې تاسو ته او د لمر تلویزیون قدرمنو کارکوونکو ته او لیدونکو ته او ستاسو محترم میلمه ته زه د هلمند څخه یو پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دا ده کله چې په معده درد شدید شي نو بیا ولې زړه تر فشار لاندې راولي یعنی زړه هم درد پیدا کوي ها داسې نه ده چې د معدې درد باندې معده باندې درد راشي بیا زړه درد کوي داسې نه ده خو کله کله داسې کېږي چې د معدې او د زړه دردونه مغالطه کېږي مثلا یو سړی د زړه تکلیف لري درد لري د یو احساس کوي چې زه د معدې تکلیف لرم داسې امکان لري ښه لکه دا داسې امکان لري داسې ممکن تلقیني ممکن فکري او کله ذهن دې ته آماده کوي چې مثلا کېدای شي د زړه درد ښه بیا هم سلامونه نجیبه جانې زه سیفوره یم له قندهار څخه ولایت څخه زما پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب نه د زړه تکلیف مهم علامې څه شی دي دا ډېره مهم سوال هم ده سوال هم کړی ده دا سفوره جانې کړی ده نو که یو څوک یو دم لویږي او شعور خپل د لاسه ورکوي او بیا بیرته ښه کېږي نو دوی باید د زړه د تکالیف لپاره باید ارزیابي شي د یو کتګوري خلک دي او هغه څوک چې د زړه ضربان احساسوي زړه ضربان زیات احساسوي او یا بې نظمي احساسوي او یا کله داسې احساسوي لکه د زړه ضربان یا زړه چې د سوره کېږي احساس کوي یعنې وایي چې د زړه مې یو ځل داسې رانه ورک شي داسې فکر کوي چې بیټ د لاسه ورکوي نو دغه خلک دوهمه کتګوري دي دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي دریم څوک چې د نفس تنګۍ احساس کوي دوی باید مراجعه وکړي ډاکټر ته خپل زړه که نفس تنګي په استراحت کې وي که په کار کې وي که په هر ځای کې وي د سالنډي او څلورم څوک چې د قفس د سینې درد کوي او یا د خپله سینه درد پیدا کوي دوی باید مراجعه وکړي دا څلور کتګوري خلک حتمي دي باید مراجعه وکړي او د زړه لخوا خاطرې باید جمع شي یو پوښتنه ده دا هم سره نجیبه تا ته ګران میلمه ته زه اجمل خانزاده له کابل نه درسته کمنټ پرېږدم زما سوال دا دی چې زه د زړه ضعیفي لرم کار نشم کولی څه استفاده وکړم که څنګه علاج به فکر کوم ستاسو نه پوښتنه کوي نو اول خو دا راته وایي چې په خپله یو انسان څنګه پوهېږي چې هغه خو زه فکر کوم کېدای شي کوم ډاکټر ته به دوی مراجعه کړې وي او یا به ډاکټر ورته ویل چې تاسو زړه ضعیفوالی لري نو که رښتیا هم د ده زړه ضعیفوالی لري د دې درجه باید تعیین شي او وروسته له هغې نه د دې باید فزیکي فعالیت کړه وړه حتی کار ټول روزګار یې باید ټول تنظیم شي د ډاکټر زړه ضعیف یعنې که موږ وغواړو چې پوه شو چې زړه څنګه ضعیف دی څه وکړو څنګه پوه شو یعنې څنګه پوه شو او هغوی کار فعالیت کم کولی شي دغه څلور علامې چې د اوس ما یادوري کې د څلور کتګورۍ په دو کې ممکن دغه شکایت موجود وي په دې خلکو صحیح ده ډېره زیاته مننه او بیا هم د ډاکټر صاحب نه زه خپله دا پوښتنه لرم چې ډاکټر صاحب کله هم مونږ غواړو چې د زړه دا والونه زمونږ باید فعاله اوسېږي او هغه سټیج ته ونه رسېږو چې اول په زرهاوو افغانۍ زمونږ علاج وشي او بیا وروسته په زرهاوو ډالر ته ورسېږي نو که تاسو راته وایاستئ چې ممکنه کوم داسې معاینات دي چې باید هغه په شپږو میاشتو کې یا اقلا په یو کال کې باید ټول خلک یو کې که هغه زوړ دی که ووړ دی که ښځه ده که سړی دی هغه باید ښه د یوه کال دپاره خو د هغه خلکو لپاره چې په کورنۍ کې دوی د زړه تکلیفونه لري نو کورنۍ کې معلوم دی مور لري پلار لري یو څوک لري کاکا لري ماما لري خاله لري او د دوی سن د 15 کلونو زیات ده بیا په کال کې یو ځل په دوی باندې لازمي ده چې د زړه معاینات ترسره کړي او د زړه تلویزیوني معاینات یا ایکو او ګراف دا دوه شیان ضروري دي چې دوی باید ترسره کړي ادرته چې دغه ټیسټ باندې به تقریبا څومره مصرف راشي په افغانستان کې په دواړو حتی د ډاکټر تر ویزټ پورې د 1100 افغانۍ نه تر 2000 افغانۍ پورې زیات مصرف پې نه راځي څومره ښه د مصرف ډېر نه لري دومره خو بیا په او پوره معلومات ورکوي د زړه په باره کې یو ډاکټر ته هغه د یوه ډاکټر چې زړه برخې کار کوي په کت سترګې دي او هغه هر څه کتلی شي او هغه خلک چې بیا د سن د 15 کلونه کم ده په 3 کالو کې چې یو ځل دا کار وکړي ډېر ښه ده یعنې دومره ضرور نه ده چې هر میشو او هغه خلک چې شکایات لري د څلور کتګوري خلک چې مثلا نفس تنګي لري زړه ضربان بې نظم ده زر ستړی کېږي
دوی مجبور دي چې یو ځل مراجعه وکړي، ډاکټر یې تثبیت کړي، بیا وروسته ډاکټر تصمیم نیسي چې 6 میاشتې بعد یا 1 کال بعد یې راوغواړي. مګر د 6 میاشتو مخکې نه یې ډېر کم ډاکټر یعنې داسې ډېر کم ناروغۍ دي د زړه چې بیا ضرورت پیدا کړي چې راوغواړي، یعنې هغوی هم اجرا کولی شي. ښه، ډېر ښه. بیا هم سلامونه نجیبه جانې ته او ډاکټر صاحب ته. مطیع الله خالد لم له دوبۍ نه. ډېر خلک وایي چې زړه مې خوږېږي، آیا په رښتیا هم زړه درد کوي که دا خلک په معده باندې د زړه ګمان کوي؟ ښه، دا اصطلاحات رښتیا هم د خلکو دي. اکثر خلک د خپل ګېډې دپاره هم زړه وایي، استفاده کوي. مثلا موږ دا مراجعه کوي زړه مې درد کوي، بیا موږ چې پوښتنه کوي بیا ګېډه درد کوي. اصلا مثلا دا یو عام فهم دی د دوی سره چې د زړه دوی ته وایي، نو کیدای شي داسې یوه خبرې یې دوی. ښه، مثلا دلته چې د زړه درد کوي که نه کوي؟ زړه که تکلیف پیدا کړي د هغې درد شدید وي او ډاکټر ته باید مراجعه وکړي. مګر د هغې درد د دې قسمت نه اکثرا پاس ده، ښکته نه وي، یعنې په دې قسمتو کې د درد نه وي، او چپ خواته او بیا چپ خواته هم انتقال پیدا کوي. ډېره زیاته مننه. او بیا هم ډاکټر صاحب ستاسو څخه ډېره زیاته مننه چې راغلی، او هغه میندې چې د وال تکلیف لري او حمل لري هغوی باید څومره وخت کې خپل چیک اپ وکړي؟ بله مهم مسله هم دا ده چې څوک د زړه د والونو تکلیف لري، آیا اول حمل نیوی شي که نه؟ دا د زړه د تکلیفونو د والونو په تناسب پورې ارتباط لري. ډاکټر سره باید مشوره وکړي، او بعض وخت دوی حتی د دې چانس نه لري چې حمل ونیسي. د کومې ښځې چې د زړه والونه باندې او وخت شدید وي ډاکټر یې ارزیابي کړي، بیا به وروسته له هغې ته تصمیم نیسي. او که اجازه ورکړي بیا باید څومره وخت بعد هغه خپل هغه ډاکټر صاحب هر 6 میاشتې بعد یو ارزیابي کوي او د هغې تر نظر لاندې باید وي. څوک چې حمل خاتمه پیدا کوي بیا وروسته له هغې نه بیا 1 کال بعد دوی کولی شي ارزیابي وکړي. ډېره مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې، کور ودان. بیا هم د لمر ماښام سره اوسېږي دمه. خپرونه لمر ماښام له نجیبې سره، او موږ ته یو ایمیل راغلی و او هغوی دا ویلي چې باید په طلاق باندې موږ خبرې وکړو. دا داسې موضوع چې کله زموږ خپرونه په شروع کې شروع شوې نو موږ په دې موضوع باندې خپرونه کړې وله، خو یو ډېره مهمه خبره ده چې طلاق دا چې یو د ټول نه ناخوښی کار دی چې د خدای پاک دپاره، خو بیا هم دا په مذهب کې شته، نو خامخا د دې به څه ورته وایي چې عمایل به لري، څه وجوهات به لري چې ولې. نو اول دا ویډیو کلیپ ګورو، بیا راځو د خپل مصر په دې باندې خبرې کوو. طلاق د واده حقوقي پای او د خاوندانو جلا کول دی او بل څخه، او په نتیجه کې هغه ستونزې یا حقوق چې د واده په دوران کې موجود وي پای ته رسیږي. طلاق معمولا هغه وخت رامنځته کیږي کله چې د واده اړیکه پای ته ورسیږي او د جوړو ترمنځ ناباوري او تاوان شتون ولري. ټولنیز طلاق په ملګرتیا او نورو ټولنیزو اړیکو کې بدلون راوړي چې نارینه یا ښځه یې طلاق کړي. رواني طلاق یو داسې وضعیت دی چې له لارې یو کس د خپلې مېرمنې سره احساساتي اړیکه منځته راوړي او یوازې ژوندی پاتې کیږي. دغه وجه چې موږ او تاسو په ټولنه کې ډېر بد طلاق ته کتل کیږي، خو بیا هم خامخا طلاق نه اخیستل هم ډېر بد اثرات لري د دواړو په ژوند او د ماشومانو په ژوند او د دواړو کورنو په ژوند باندې. په دې باندې خبرې کوو د ډېر محترم ډاکټر طارق صاحب، تاسو سره ښه راغلاست. تشکر میکنم. سلام خدمت شما و خدمت علاقه‌مندان برنامه ته. ډېر مننه. طارق صاحب، فکر کوم چې موږ په دې باندې یو خپرونه کې بحث او خبرې هم کړې وي، خو نن غواړم ځکه چې زموږ په جامعه کې دې ته ډېر بد کتل کیږي، خو دې ته تر څونه چې بد کتل کیږي هغه خلک چې طلاق نه ده کیږي، خو د هغوی ژوند دومره تریخي لکه څنګه چې ما مخکې ویلې چې بیخي ډېر زیات ذهني او جسماني تکلیف نه تېرېږي، او موږ دغه فکر کوو چې باید یو انسان وجود په تکلیف کې نه اوسیږي. نو اول خدا راته وایستی چې د اسلام د نگاه نه ولې ویل شوي دي چې باید دوی طلاق واخلي؟ خب در قدم نخست سلام خدمت دوستای عزیز و علاقه‌مندان برنامه.
خب طلاق اول انعقاد عقد نکاح است که اینها باید خانم شوهر در کنار یکدیگر زندگی خوب داشته باشند، زندگی مرفه داشته باشند، در جامعه خدمت کنند، اولادا را به جامعه تقدیم کنند، اولادای با تربیت تقدیم کنند و سبب رفاه و آسایش خودشان شود و به جامعه شود. گاهی وقت پیام نکاح البته همین است که در کنار یکدیگر زندگی خوب داشته باشند. گاهی وقتی نکاح پیام نمی داشته باشه، متاسفانه گاهی وقت نکاح با مشکل مواجه میشه. زمانی که با مشکل مواجه شد، مثلا ادیان دیگر هم هستن، اینها در عقد نکاح می باشن اما در کنار یکی دیگه زندگی نمیتونن داشته باشن، چون اونها اکثرش طلاق ندارن. در ادیان دیگه میگن نکاح برای ابد همیشه است. اما اسلام میگه خوب درست است که نکاح پیام‌های خوب داره، اما گاهی وقت نکاح نمیتونه پیام خوب داشته باشه، میتونیم که منحل بسازیمش. درست است آخری راه حل برش طلاق پیش بینی کرده، پیش روش راههای دیگر هم برای گرفته که مصالحه صورت بگیره، در کنار یکی دیگر بتونن زندگی خوب داشته باشن. و باز شروط هم در اول گذاشته، به خاطر که وقتی عقد نکاح صورت میگیره باید این مراحل ببینن که دایره طلاق محدود شوه، چون طلاق در کنار از این که خب طلاق مانده عملیات است که دندان درد میکنه، آخری گپش است که میکشیش. بله. اما وقتی میکشی باز اضرار خودم داره، اما میبینی که ضررای زیاد است یا فایده زیاد است. هرگاه فایده زیاد بود باز طلاق میگیری. اما اضرار خودم در جامعه داره که اولادا اقدامان می بوده باشن، اولادا تربیت درست نمیشن، به سرپرست میشن، باردوش جامعه میشن. از این موارد باید راه حل و این پیش بینی شود که اینها در کنار یکدیگر مصالحه کنند، صورت بگیره، زندگی خوب داشته باشن تا اولادای خوب به جامعه تقدیم کنن. هرگاه پیام نداشت باید طلاق صورت بگیره. دسی چې په نکاح کې پاتې کیږي او د هغې هر وخت جنګونه او د هغې خبرې د ماشومانو په اساو باندې اینجا بله، وقتی که نمیتونست نکاح پیام خدا بگیره پس خود به خود خرابی به وجود میاد، پیامدهای منفی در جامعه می داشته باشه، بالای اولادا تاثیر میکنه، اولادا اقدامان به بار میرن چون همیشه پرخاش است. برای مرد هم تاثیر منفی میکنه چون همیشه شک می داشته باشه و یا احساسای بد می داشته باشه. برای خانم هم دیگه زندگی برش معنا نمی داشته باشه، چون در کنار کسی زندگی میکنه که باش علاقه نداره، در کنار کسی زندگی میکنه که با جای ازی برش لبخند بده، برش گریه میده. بنابراین راه حلش طلاق است که طلاق بگیره و برش طلاق بده. خب گاهی وقت طلاق خودش میگیره که به معنای خلع است، گاهی وقت هم طلاق مرد میده که به نام طلاق میشه، گاهی وقت میره به قاضی شکایت بکنه که در کنار از زندگی کردن میتونم، یا به خاطر ضرر عاید حالم میشه، یا به خاطر عیبی که داره شوهرش، و یا به خاطر غیابتش، یا به خاطر مفقود شده، برش محکمه تفریق میده که از آدرس از طلاق میگیره. بنان در اونجا درست است که بعضی روایت آمده که بدترین حلال به نزد خداوند طلاق است، اما گاهی وقت هم که دیگر راه حل نمی باشه، شاید بهترین راه هم طلاق می بوده باشه، چون زندگی میتونه در کنار زندگی کردن میتونه میره یا به شکل انفرادی به خود زندگی میکنه، یا در کنار یک کسی که با او میتونه زندگی خوب داشته باشه، امی پیام نکار از آدرس یک کسی دیگر میتونه خوب بگیره، بنن اونجا میره زندگی میکنه، زندگی مشروع خود میکنه و در اونجاست که نکاح پس پیام خدا پیدا میکنه. جامعه اونم خلایی را که در از آدرس از اینها که پرخاش داشتن بالای اولادا، بالای خودشان از اولادام کرده، ثقیل‌تر بالای خودشان است که احساس بد می داشته باشند. زمانی که احساس بد داشتن صدها مرض روانی به وجود میاد. فعلا ما شما اگر یک نظرخواهی کنیم، یک تحقیق میدانی صورت بگیره، یک بازخواست شود، پرسان شود از خانم، شاید در حدود 100 خانم را که پرسان شود، شاید در 100%، 60%، 70% مشکلاتی را داشته باشند که اونها نمیتونن کنار بیارند این مشکلات و ناگزیر هستند که بپذیرند. چرا خود موجودیت طلاق و صفت طلاق در جامعه ما یک معنای منفی را میده. وقتی معنای منفی را داد، بنان مردم با نظر بد برشان میبینن، در حالی که قانون برش اجازه داده کسی که شوهر مذهب برش اجازه داده. مذهب برش اجازه داده. راځو دې موضوع ته بیا ادامه ورکوو. تاسو په فیسبوک باندې موږ سره خپلې پوښتنې شریکولی شئ یا د ایمیل د لارې د ماښام. شراغلاس خپرونه لمر ماښام له نجیبی سره هیله چې تاسو ټول به روغ جوړ یو. موږ بیا یوې په ډېره مهمه موضوع باندې خبرې کوو چې طلاق ده. نو اول خو دا راته طارق صاحب چې دا کوم خبرې دي چې باید خلک پې پوه شي چې دا هغه
مشکلات چې دغه که د دوو د ښځې خاوند په منځ کې نو غوره دا ده چې جدا شي طلاق وشي نو کم پوینتس دي کمی خبری دي که هغه د دوی دوار په منځ کې خب به چند جهت میشه که در این موارد باید طلاق صورت بگیره بینشان اگر اینا طلاق نمیته مثلا مرد طلاق نمیته باز به محکم مراجعه کنه محکمه طلاقش بگیره از آدرس خود طلاق میته محکمه یکی تفریق به سبب ضرر است از آدرس شوهر ضرر مثلا تکلیف روانی داره هر روز چاقو میکشه دشنام میته تهدید میکنه یا اگر میزنه میزنه خشونت میکنه یا مجبورش میسازه به کارهای شاقه که برو مثلا گدایگری که برو مثلا کارهای ناشایسته انجام بده هر موردی که بوده باشه اگر طلاق بخواه بعد اگر نمیخواه نمیشه به محکمه مراجعه میکنه محکمه طلاق شد دوم به سبب عیب است که شوهر تکلیف جنسی می داشته باشه و عیب هم دو بخش است یکی عیب متوجه خانم می بوده باشه یکی هم متوجه شوهر متوجه خانم اگر می بوده باشه ما بدیل داریم یا خانم دیگه گرفته میتونه قانون برش اجازه داده اما اگر شوهر عیب داشت که سه نوع عیب برش قانون پیش بینی کرده که سه نوع عیب می بوده باشه که عیب جنسی است که به شکل تخصصی مطرح میشه در این صورت باید طلاق داده شود چون یک راه دیگر برای خانم میشه که بره جای دیگر زندگی خود درست زندگی خود انجام بده طوری که میخواد زندگی کنه زندگی مشروع در چوکات قانون هیچ نوع پیامد منفی نمی داشته باشه چون اگر در کنار عیب با عیب زندگی کنه هر روز مشکلات روانی است مشکلات فامیلی از میشه زده خورد میشه دعوا جنجال می بوده باشه که وای سبب میشه که زندگی خوب نمی داشته باشن بالاخره به تکلیف روانی مواجه میشه یا عدم پرداخت نفقه است یک شوهر نمیتونه نفقه را بپردازه یا نمیپردازه یا نمیتونه مثلا کسی از میره خود در ولایت هیچ به خانم خود نه خرج روان میکنه لباس نه کالا نه سرپرستی با وصفی که اگر خرج کالام روان کنه خودش نبوده باشه بازم خانم میتونه که از محکمه تفریق بخواه که چونو نیاز داره لحاظ روانی که در کنار شوهرش زندگی کنه ای که شوهرش را میمونه و یک جای دیگر میبوده باشه خب اگر مطالبه را میکنه و شوهر طلاق نمیده و میتونه از محکمه تفریق بخواه تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است و همچنان غیابت است که نمی باشه و مورد دیگری که اکثرا به جرایم جنایی متهم میباشن و محکوم میشن که 10 سال محکوم شدن و 5 سال هم سپری کردن خانم بار دوش جامعه میشه خانم مشکل پیدا میکنه خانم در خانه نمیتونه سرپرستی خوب داشته باشه خودش سرپرست نمی داشته باشه بازم قانون برای گفته که اگر شکایت کنه برای محکمه تفریقش میگیره در صورتی که 5 سال شوهرش در زندان سپری کنه و محکوم به 10 سال حبس شده باشه بالاتر از او تفریقش میده از آدرس خود طلاق میده و مورد پنجمش اگر شوهر معمولا همونطور است که مفقود میشه زنده و مردهش گم است از 4 سال که زیادتر زنده و مردهش گم شد هیچ اثری ازش گذاشته نشد هیچ اثری از حیاتش موجود نبود که به محکمه مراجعه میکنه چون شوهرش وجود نداره که طلاق بده محکمه از آدرس خود طلاق میده که کل اصول محاکماتش ذکر کردگی است که با چه مراحل چگونه تعقیب میکنن تا حق جانب مقابل هم ضایع نشه و این موارد است که خانم از آدرس محکمه میتونه طلاق خود بگیره باید هم بگیره چون شوهر نمیته در این موارد اکثرا طلاق اگر بده خوب ساده گپ زود حل میشه و یک مورد دیگه است اگر خانم نمیخواد در کنار شوهر بدون از اینکه مشکل هم است ندارن زندگی کنه نمیخواد زندگی کنه خب شوهرش که مشکل هم نداره ولی نمیخواد زندگی کنه باز در این صورت اگر طلاق میخواد چون دلیل موجه نداره باید با جبران خساره به شوهرش بپردازه که تحت عنوان خلع این تعریف میشه که یک مقدار پول به عنوان جبران خساره به شوهر میپردازه طلاقش میشه تمام خب دغه پیسې چې تاسو ویلي چې باید که خله اخلي ښځه باید خاوند ته پیسې ورکړي دا خبره که لږ موږ ته واضحه کړي چې دا هغه پیسې خو نه چې حق مهر کړي یا نه او نیست خب جبران خساره میپردازه که چقدر او حال عقد نکاح صورت گرفت هر دو طرف فایده کردن و هر دو طرف در وقت انحلالش نقص میکنن حالا از آدرس کی نقص میشه اگر مرد خانم طلاق داد باید جبران خساره برش میپردازه یک مقدار پول هم میپردازه لباس هم میپردازه و بعضی موارد دیگر هم تحفه برش میپردازه حالا اگر همین طلاق از آدرس خانم پیشنهاد میشه بدون کدام توجیه قانونی بنان اینمی جبران خساره باید به شوهرش پرداخت شود که عرف تعریف کرده که چقدر پردازه هر چقدر موافقه اینا میکنن اگر اینا موافقه نکردن باز قاضی که میکرد طلاقشان میداد به عنوان خلع قاضی باز یک مقدار مشخص میکنه که خانم چقدر پردازه اما 5 مورد دیگر را که گفتم و دلایل موجه هست که به قاضی پیشنهاد کرد قاضی باز چدا میکنه خودش بدون از اینکه به او بپردازه یا او به ای بپردازه
پس ما 3 رقم طلاق دادیم. طلاق است که شوهر بدون کدام مورد میپردازه، طلاق میده خانم در صورتی که طلاق داد باز جبران خساره برش یک مقدار پول میپردازه، یک مقدار توفه که تعیین میکنه، قانون مدنی تعیین کرده. اگر خانم میخواد طلاق خود بگیره، این به عنوان خلع است که این جبران خساره به شوهر خود باز میپردازه. 3 موردش که اگر خانم دلیل موجه داشت به خاطر طلاق خود، مواردی را که ذکر کردم، برای قاضی پیشنهاد میکنه، صورت دعوای خود تهیه میکنه که بنا به اینی دلیل من میخوایم در کنار شوهرم زندگی نمیکنم، مریض است، مشکل داره، بندی است، مفقود است، غایب است، نفقه نمیپردازه. قاضی میبینه، ارزیابی میکنه، دلیل خانم موجه بود، طلاقش میده، از آدرس خود طلاقش میده که به عنوان تفریق میگه میشه. بنان پس هر حکمی را که شریعت بنا کرده بسیار دقیق بنا کرده و اساس یک پیامدهای مثبت منفی است. خب وقتی که نکاح را گفتم بگیری، بر نکاح شرایط بسیار ضیق گذاشته که باید مصاحبه شود پیش از اینکه نکاح صورت میگیره، بچه و دختر ببینن، صحبت کنن، موارد خدا بگیرن، نقاط ضعف خدا بگیرن، نقاط قوت خدا بگیرن که در آینده براشون مشکل پیش نشه. خب این موارد هم با وصف که این کارا صورت گرفت، بازم اگر مشکل صورت گرفت مصالحه کنن که اگر در کنار یکی دیگر زندگی کنن و زندگی خوبتر خواهد داشتن. اگر تمام راه ها نتونست که به نتیجه برسه، پس بهترین راه طلاق است که نه جدا شون از یکی دیگر. زندگی خوبه که شاید 1-2 دوست بوده بتونن ولیش خانم شوهر بوده نتونن. پس در جامعه خود طلاق هم پیامد مثبت داره، اما در صورتی که مواردش در نظر گرفته شود. اگر یک خانم در کنار شوهری که نمیخواد کنار زندگی کنه، یا شوهری نمیخواد در کنار خانم زندگی کنه، هر روز جنگ است و او بالای اولادش تاثیر منفی میکنه، اولادش بی تربیت میشه، اولادش مکتب نمیره، اگر مکتب هم بره درس خود درست گرفته نمیتونه، چون همیشه جنجال میبوده باشه، همسایه ها به تکلیف میبوده باشن، فامیل دختر به تکلیف، فامیل بچه به تکلیف، کل از این آهسته آهسته جامعه را به بحران میکشه. بنان راه درستش هم است که طلاق خود بگیره، یک زندگی مستقل، آرام، راحت زندگی کنه. خب طارق صاحب موږ مخکې په دې خبرې کړې وې کنه چې طلاق چې دی ورکې هغه 3 برخې لري. بله کنه چې هغه ډېر خو موږ په افغانستان کې دا ډېر رواج دی که په ایشیا کې چې کله کویدن کوي یعنی نامزادګي کوي، نکاح هم کوي. صحیح ده. بیا که دوی د شیرین خوري یا نامزادګي مخکې نشي کولی، بیا باید د هلک او نجلۍ پرېږدي، نو دغه وخت کې بیا طلاق باید څنګه ورکړي؟ خب در وقت نامزادی اگر تنها نامزادی می باشه، نامزادی است که وعده و نکاست. میگه ما دختر خدا و فلانی میتیم، یا دختر بچه را میگه یا بچه دختر ما تو را میگیرم، نمیگه گرفتم میگیرم، یعنی وعده میده در آینده. این وعده و نکاس اینها در کنار یکی دیگر می بوده باشند، خوب یکی دیگر را میخوان بشناسن. اگر جور نامدن فسخ نامزدی میشه که اینا کنار میرن، هر کی به طرف خود میره و توفایی را که قابل استهلاک نیست اونا را پس میگیرن دیگه میگیرن. اما اگر نکاح صورت میگیره، شیرین خوری نکاح صورت میگیره، پیش از اینکه خب بعد از نکاحشون اینا میخوان که زندگی نکنن در کنار یکی دیگه، هر کدامش حق داره که پیش کنه، هم دلایل خدا پیش کنه. اما اگر طلاق صورت میگیره، اینجا خانم به نحو زنها، چون ما در جامعه افغانی و در آسیا را ذکر کردی، آسیا نمی فرهنگ است که خانم یک دفعه پابند به نکاح کسی شد، بازو در لحاظ جامعه کمی جایگاهش پایین میاد، یعنی اگر طلاق شود و این خساره متوجهش میشه. بنان اگر در وقتی که در نامزدی هم نکاح صورت میگیره، پیش از اینکه خانم در خانه شوهر خود بره یا هم بستر شوند، مورد طلاق قرار میگیره، اینجا جبران خساره برش باید پرداخته شود. به خانم اگر طلاق بچه میده. اما اگر خانم نکاح صورت گرفته، نامزد هستن، نمیره خانه، چی میگه من دیگه نمیخوایم که زندگی کنم، بازم دلیل گفتم به قاضی پیش میکنه. اگه هیچ دلیل هم نداشت، میگفت اصلا خوش ندارمش، باز اونم خساره که متوجه بچه میشه، چون مصرف کرده و نکاح کردن و طلا خریده، این موارد وش بعد برش پرداخته میشه. و اگر بچه بگه که من نمیکنم، باز باید جبران خساره به دختر بپردازه. این قانون ماست مطابق به مذهب امام مالک رحمت الله، چی مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. مثلا در کشور عربی طلاق باز مهم نیست، چه که طلاق شود نشه کسی تو به دیده پایین نمیبینیشه. در اونجا مطابق به مذهب امام شافعی اگر تا زمان که هم به سر نشدین طلاق میشه، جبران خساره به دختر نمیپردازن. خود زمونږ خاص کر په افغانستان کې که تاسو نامزدګي په وخت کې نکاح کړي، نو بیا که خدای مکه دوی په خپل منځ کې نه جوړیږي، نو باید که هلک طلاق غواړي هغه به خساره ورکوي، تاوان ورکوي، که جلۍ غواړي هغه به
توان الګ ته. ډیره مننه طارق صاحب تاسو د راتګ څخه، ډیره زیاته مننه شیر احمد تاسو څخه. دا و زموږ نننۍ خپرونه، ډیره مننه. شپه په خیر، په لوی الله مو سپارم. الله مو مل شه. تل دی افغانستان، افغانستان زنده باد. د الله په امان.